ړومبي رانه 2 جنکۍ وړې پنجابیانې وې. بیا ورپسې چې کوم دی نو 4 زنانه وې، یو پنجابي وړوکی هلک و. دا زما په کونټۍ پورې نښتي وو. ما څه منځ راښکه وچې ته، خو زمونږ دا فرمان چې کوم دی نو د ده مخې ته دغه نو دی دا فرمان وغورځېده. نو ما کونټۍ مې مخې ته پرېښوده. هغه 4 واړه زنانه او هغه ماشوم چې کوم دی نو اوبو رانه ووړو. پاتې شو 3 زنانه پاتې شوې. هغه 3 زنانه چې کوم دي نو هغه هم لکه اوبه ووړې. پاتې شو موږ 6 کسانو. 2 مې رویرې وې، 2 مې رویرونو، یو را فرمان و. زمونږ نه مو اوبه چې دی تر سینې سینې پورې مو اوبه رالې او څه شی دغه نه و. دغه ټوپ چې راغی ټوپان والا، دی هم په خپل کار راغلی او په خپل کار دا راغلی چې د دې نه یو کښتۍ دغه وړې وه، د سیند وړې وه، دی په هغې پسې راته او زمونږ په خوا راغی. نو مونږ 6 واړه برغ وو. د اشال چې کومه دا د فرمان په اوږه باندې وه او تړلې وه ځان پورې. نو چې مونږ دغه ټوپ دغه دی کې د یو طرف نه اوبه راتلې، د بل طرف نه اوبه راتلې، نو فرمان زما نه جدا کړ. نو فرمان په کته لړه او زه په بره غاړه ته شوم. چې یو ماشوم به اوبو ځان سره وړو، نو ستاسو په زړه هغه ټایم کې څه تېرېده؟ دا خو بالکل مخامخ تاته مرګ ښکارېدو. زمونږ په زړه باندې بس دا تېرې چې بس مرګ راغی، موږ مړه یو. چې څومره مسلمانانو دا واقعه کتلې د هغوی زړه درد کړی حقیقت کې، ولې چې ډېره دردناک واقعه وه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. کومه چې ډېره زیاته دردناک واقعه په سوات کې راغلې وه، په هغې کې ماشاءالله دا چاچا الله تعالی بچ کړی. تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري چې په کونټۍ باندې کوم بابا هغه الله تعالی معجزه تور باندې د هغوی زندګي بچ کړې ده. هغوی دا ټول حالات کتلي دي، دا ټوله واقعه کتلې په خپلو سترګو. هغه آنکو دی که حال چې کوم دی ابه راته چاچا وایي. چاچا دا واقعه څنګه راغلې وه جي؟ دا واقعه داسې راغلې وه جي چې موږ د هوټل نه کته کوشو د سیند غاړې ته. د سیند غاړې ته کوشو، دې کې ناڅاپي اواز وشي چې اوبه رالې. موږ تقریبا 20-25 فوټ دغه سیند ته کوشي وو. کم ځای نه چې ډمپر هغه ځای خالي کړی دی او ډمپر یې به ډکی دی. هغه ځای یې لاړو او چې هغه ځای نه څنګه اواز وشي چې راواپس شو، نو هغه کند کپرې چې کومې وې نو هغه د اوبو ډکېدی او اوبو ساته زور کو. مونږ ولګېد جي مونږ 11:22 ته ټلیفون وکړو. 11:22 والا وایي چې زه درځم. بیا لږ ساعت پس ورته نیمه ګنټه 40 منټه پس ورته مونږ بیا ټلیفون وکړو، نو وایي درځم. بیا پنجابیانې ښځې وې د مانسېرې 11 کسانو جي، هغوی ورته ټلیفون وکړو، هغوی ته مې درد راغی. 11:22 راغی، مونږ ته مخامخ هوټل کې ودرېدو. مونږ خوشحالېدو چې دا الله پاک به زموږ دا زندګي د ټولو زندګي به بچ شي. خو 11:22 والا چې کوم دي نو 100 کسانو واسکټې واچولې، هغوی ته وایي کوزېږئ. 100 کسانو ورته وایي مونږ نه کوزېږو. هغوی هسې رسۍ په روډ باندې خورې را خورې کړې او لاړه سایډ ته، هوټل ته ننوته. ځان له چې چیز کوله، ډوډۍ هر څه چې کولې. بیا چې کوم دی زه ولګېدم، ما خپل رور ته ټلیفون وکړو، رور مې راغی. هغه 11:22 والا ته د ما رور هم ټلیفون وکړو، ورته مخامخ سیدلې ورته مو لګولې چې د خدای لپاره زمونږ دا کسان بچ کړه، دا عوام خرابېږي. خو هغوی هېڅ قسم دغه ونه کړه، هغوی دا زمونږ کار نه دی. بیا دغه اوبه رالې مونږ باندې، ړومبي رانه 2 جنکۍ وړې پنجابیانې وې. بیا ورپسې چې کوم دی نو 4 زنانه وې، یو پنجابي وړوکی هلک و. دا زما په کونټۍ پورې نښتي وو. ما څه منځ راښکه وچې ته، خو زمونږ دا فرمان چې کوم دی نو د ده مخې ته دغه نو دی دا فرمان وغورځېده. نو ما د غصې نه هغه کونټۍ مې مخې ته پرېښوده. هغه 4 واړه زنانه او هغه ماشوم چې کوم دی نو اوبو رانه ووړو. پاتې شو 3 زنانه پاتې شوې. هغه 3 زنانه چې کوم دي نو هغه هم لکه اوبه ووړې. پاتې شو موږ 6 کسانو. 2 مې رویرې وې، 2 مې رویرونو، یو را فرمان و. زمونږ نه مو اوبه چې دی تر سینې سینې پورې مو اوبه رالې او څه شی دغه نه و. دغه ټوپ چې راغی ټوپان والا، دی هم په خپل کار راغلی او په خپل کار دا راغلی چې د دې نه یو کښتۍ دغه وړې وه، د سیند وړې وه، دی په هغې پسې راته او زمونږ په خوا راغی. نو مونږ 6 واړه برغ وو. د اشال چې کومه دا د فرمان په اوږه باندې وه او تړلې وه ځان پورې. نو چې مونږ دغه ټوپ دغه دی کې د یو طرف نه اوبه راتلې، د بل طرف نه اوبه راتلې، نو دا فرمان زما نه جدا کړ. نو فرمان په کته لړه او زه په بره غاړه ته شوم. نو دا کښتۍ ټوپ چې تاو شو، نو دې سره پلاسټک یو پټه وه د کټه، هغه پټه ما ونیوه. نو په هغې په دغه باندې مونږ ونښتو. نو بس د کښتۍ اوچتولو را بغولو ځمکې له، زخمیان هم کړو، هر څه یې کړو. او بیا چې کوم دی نو ما دا وړوکی واره چې کوم دی دی اوچت کړ هغې ته، او زه او دا رویره مې د کانجو پل له چې راورسېدو، نو د کانجو د پل نه مونږ وتمبولو او دې خوا بل یو دیوال هغې له ورسولو. بیا چپې را کړو، بس راوړو. تقریبا 3.5 کیلومتره مونږه د هغه پارک نه دې خوا راوړلو. MP دی کمینه دی د هغه را بنګلې نه کته راوړو
او بیا چې کوم دی نه هلته عوام زمونږ خدمت کړی دی او ګورنمنټ چې کوم دی نه هېڅ قسم تعاون زمونږ نه دی کړی نه 11-22 کړی نه بل چاچا چې تاسو دا واقعه څنګه صحیح کوله ډېره زیاته د ټولو چې څومره مسلمانانو دا واقعه کتلې د هغوی زړه درد کړی حقیقت کې ولې چې ډېره درناک واقعه وه چې څومره مسلمانانو دا واقعه کتلې د هغوی زړه درد کړی حقیقت کې ولې چې ډېره درناک واقعه وه ځکه خوا دومره تیز اوبه دي چې الله مکه یو معمولي غوندې ډکره یې ورکړي نو سر په منځ دوه کوي نو بس دغه اوبه مونږ یو خوا بل خوا ویشتو راویشتو ما سره د ګاډي کاغذونو کاپي وه هغه رانه هم تللې ده شناختي کارډ مې هم روک دی 2 ATM کارډونه پکې تللي دي په بټوه کې 3000 روپۍ یې راته په بټوه کې نور پکې د ټلیفون نمبر کارډونو ماډونو هر څه زمانه تللي دي موبایل لا نه هم تللی دی چاچا دا راته ووایه وزیر اعلی ته څه ریکویسټ ورکوئ څه هغې نه څه تمه کوئ نو وزیر اعلی ته موږ دا وایو چې د خپل KPK خدمت وکړه تاسو صرف درنو له زور راوستی دی جلسو له هم زور راوستی دی عمران خان دپاره منډې تړلې وښی د عوام دپاره منډې تړلې نه وښی عوام کو دلیږي کو مري کو هر څه کېږي تاسو خپل درنې دا کوئ او خپل کارونه کوئ اوس ستاسو دې کې څو کسان دغه شوي دي او د پنجابیانو څونه غیب شوي دي د پنجابیانو موږ سره 11 کسان یو تللي دي او 3 کسان بل تللي دي بوډا سړی دی په ویډیو باندې راځي هغه غریب چې کوم دی نو د ځمکې له سر را پرېږدي هغه یوازې او د ما سره خو دا رور مې د رور سره مې ملګري موږ پسې تقریبا 40-45 کسان خپل راغلي خو اوبو ته خو د هغوی څه کار نه کېده که نه اوس تاسو نه څو کسان په اوبو کې ډوب شوي دي زموږ نه 3 کسان ډوب شوي دي نو یو لاپته دی دانیال نوم دی 12 کالو دی او دا ایشال چې کوم دی دا 6 کالو وه او دا فرمان چې کوم دی نو دا د 35 سال عمر کې و 2 بچي دي هلکان دي او یو ماشومه لور ده نور په کور کې نه ده نورونه د ګوري بالکل څه ټینشن منالی دی د سره ټول به ولاړي کو خپل د رابطې نمبر ویل غواړي یا داسې رابطې ته زړه وینو نمبر شیر کولی شي رابطې نمبر زموږ دا 0343 91 76 505 زما خپل نمبر دی په دې به فونونه راځي کو څوک هم چاچا سره په دې دردناک واقعه کې څه ناسه منډه تړله ویل غواړي څه دی سره څه تعاون کول غواړي بالکل د چاچا په دې نمبر باندې تاسو رابطه وکړئ